امکان دی ولري چې کله ستاسې په ذهن کې هم دا پوښتنه راغلې وي چې د محشر په ورځ به د پیغمبر علیه السلام له والدینو مور او پلار سره الله جل جلاله کوم نوع معامله کوي، آیا دوی ته به نجات ورکړل شي او که نه. د همدې موضوع پر اړوند د علماو متفقون علیه نظریات در سره شریکوو، هغه نظریات چې اکثریت علما پرې اتفاق لري. او په آخر کې د هندوستان د مشهور عالم ډاکټر ذاکر نایک یو نظر در سره شریکوو چې کله هغه نه په یو لوی مجلس کې پوښتنه وشوه چې د محشر په ورځ به د پیغمبر علیه السلام له والدینو سره کوم نوع حساب او کتاب کېږي. ذاکر نایک یو ډېر منطقي ځواب ورکړ. مخکې له دې نه چې د علماو نظریاتو ته راشو، د یوې خبرې یادونه ضروري ده. په دې کې زموږ کوم شخصي نظر نشته، بلکې ستاسې تر مخ د علماو متفقون علیه نظریات د همدې پوښتنې په اړوند ږدو. د علماو لومړی نظر ستاسې په مخ کې ږدو. یو ډله علما فردي باور دي چې د پیغمبر علیه السلام والدینو ته به د محشر په ورځ عفو وشي. دلیل دا ذکر کوي چې د قرآن کریم اسراء صورت 15 نمبر آیات ذکر کوي چې په هغې کې الله جل جلاله فرمایي چې د دلیل له قایمېدو پرته موږ چاته عذاب نه ورکوو. دا چې د پیغمبر علیه السلام له پیغمبر کېدلو څخه مخکې د الله او د بنده ترمنځ اړیکه په مشخص ډول نه وه تعریف شوې. پخواني دینونه موجود وو، ولې تحریفات پکې ډېر زیات شوي وو. اصلا انسان په دې نه پوهېده چې د واحد خدای څنګه عبادت وکړي. یو ډله علما دا دلیل راوړي چې د دغه دلیل پر اساس به د پیغمبر علیه السلام والدینو ته هم عفو وشي. دوهم نظر چې د لومړي نظر بالکل متفاوت او خلاف ده، دا د مسلم شریف 203 نمبر حدیث ده. د حدیث متن د موضوع د اختلاف له وجې دلته نه ذکر کوو. تاسې کولی شئ مسلم شریف کې 203 نمبر حدیث وګورئ چې پیغمبر علیه السلام د یو صحابي پوښتنې ته د خپل پلار پر اړوند باندې یو څه وایي، خو دغه نظر د لومړني نظر کاملا خلاف ده. دریمه نظریه چې په دې اړوند د علماو مشهوره ده، ځینې علما په دې باور دي چې دا موضوع به د الله جل جلاله امتحان ته پرېښودل شي، چې الله جل جلاله به په دې کسانو باندې یو آزمایښت یا امتحان وکوي. که چیرې په د محشر په ورځ که چیرې په امتحان کې بریالي شول، نو دوی به هم د اهل حق څخه وګڼل شي، او که چیرې بریالي نه شول نو دوی به هم په هغه برخلیک اخته شي لکه نور منکرین چې پرې اخته کیږي. اوس د دغو درې نظریاتو پایله در سره شریکوو. د درې نظریاتو پایله د اکثر علماو په نظر دا ده چې دا موضوع هم د الله جل جلاله لوی او عظیم رحم ته پرېښودل کېږي. امید دا ده چې الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام له والدینو سره د رحم معامله وکړي. ویډیو په پیل کې د هند د مشهور عالم ذاکر نایک یادونه وکړه چې له هغه نه په یو مجلس کې همداسې پوښتنه وشوه چې د محشر په ورځ به د پیغمبر علیه السلام له والدینو سره کوم نوع حساب او کتاب کېږي. ذاکر نایک ځواب ورکړ چې یوازې د پیغمبر علیه السلام والدین یا د ده نږدې خپلوان نه، بلکې ټول هغه خلک چې د اسلام د راتلو څخه مخکې په مکه معظمه مدینه منوره یا د نړۍ په نورو سیمو کې ژوند کوه. دوی کې دا دوه کټګورۍ خلک وو. یو یې داسې وو چې مشرکین وو، شرک یې کړی، د خدای له ذات سره یو شریک پیدا کړی، یا د اور عبادت یا د بت عبادت یا د کوم بل داسې یو جنس عبادت چې دوی د خدای له ذات سره شریک ګڼه. ذاکر نایک وایي چې مشرکینو ته عفو نشته، دوی سره به د غیر مسلم پر شکل د محشر په ورځ معامله کېږي. هغه کسان چې د پیغمبر علیه السلام له پیغمبر کېدلو څخه مخکې مشرکین وو، د دې مشرکینو او د پیغمبر علیه السلام له پیغمبر کېدلو څخه وروسته مشرکینو ترمنځ هیڅ نوع فرق نشته. ذاکر نایک وایي چې دوهمه نوع هغه خلک وو چې په همدې وخت کې ژوند کوو، خو دوی د خدای پر توحید یا وحدانیت باندې باور درلوده. د دوی باور دا و چې الله جل جلاله یو ده، له ده څخه ماسوا بل څوک د عبادت وړ نه ده. ټولو انسانانو ته خیر او شر یوازې الله جل جلاله رسوي. نو ذاکر نایک وایي که د چا عقیده د توحید وه، که دا په هر دین او مذهب باندې وه، د سره به من حیث یو مسلمان د محشر په ورځ معامله وشي. د تاریخي روایتو له مخې د پیغمبر علیه السلام مور پلار او د دوی د کورنۍ نور نږدې کسان دوی ټول پر توحید باندې وو یا په ابراهیمي دین باندې وو. دوی په شرک عقیده نه درلوده یا دوی د بوتانو عبادت نه کو. خو بیا هم که چا په هغه وخت کې د بوتانو عبادت کړی، مشرکین ول، یا د خدای له ذات سره کوم طاغوت کړی، څوک یې ورسره شریک پیدا کړی، نو دوی سره به معامله د غیر مسلم کېږي. او هغه کسان چې د پیغمبر علیه السلام له پیغمبر کېدلو څخه مخکې په توحید باندې باور درلوده، له دوی سره معامله من حیث یو مسلمان کېږي یا د رحم معامله به ورسره کېږي. خلاصه په اخر کې دا وایو چې دغه موضوع د نورو ډیرو موضوعاتو په شان د الله جل جلاله رحم او د هغه قضاوت ته پرېږدو.